ډیورنډ چې څوک رسمي خاوره مني دې ته سرحد او پوله وایي هغه مورخرڅی ده. زما خاوره دا ټوله دنیا یې درسره ومني یوازې موبین یې درسره ونه مني څه ورسره کوي. ډیورنډ کرښې په اړه کاکړ ته د جنرال موبین سخت ځواب او د عمران خان ملاتړ. وایي عمران خان له پوځ او سیاسونو لاره ورکه کړې. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دوه شی عمران خان وکړل چې یو پاکستان فوز ته وښوده چې زما محبوبیت اوس هم شته او ستا په خلاف چې کومه کرکه ما خپره کړې ده خلکو ته مې شعور د فوز خلاف ورکړی چې دغه پاکستان وخوړه. جنرال موبین تازه مرکه کې ویلي د تونوني سره د مرکې وخت کې چې د فرضي کرښې موضوع راځي نو کاکړ ورخطا کیږي چې څنګه د پاکستان صدر اعظم ماڼۍ کې ډیورنډ کرښې ته فرضي کرښه ویل کیږي او دا د پاکستان لپاره ځورونکی دی. د پښتونخوا مالکین موږ افغانان یو وخت به راځي چې خپل کړو. دا د افغانانو حق دایا ده یا به ټول افغانان وژني چې داسې خو نشي کولای نو مجبور چې نړیواله محکمه کې را سره مخ کې شي. د ډیورنډ تړون مطابق قبایل خو آزاده خاوره وه ولې وزیرستان او باجوړ ته خپل پوځیان راوړي او ټاکنې پکې کوي. ډیورنډ کرښې ته چې هر څوک رسمي سرحد وایي هغه مورخرڅی ده. هغه د پاکستان پوځ او عمران خان په اړه وایي د پاکستان پوځ ټولې پالیسۍ چې تر اوسه عملي کړي د پاکستان لپاره زهر شوي دي. که سوداګري ده هم دوی کوي که د پاکستان بودیجه ده هم دوی ځان ته وهي او که سیاست دی هم دوی کوي. د پاکستان پوځ د خلکو منځ کې 95 سلنه حیثیت له لاسه ورکړی چې ښه مثال دا دی چې د عمران خان د پوځ لخوا زنداني شوی خو ټول پاکستان راپاڅېد او د همغه زنداني عمران خان د ګوند اړوند کاندیدانو ته رایه ورکړي. اوس غواړي چې په هر ډول چې وي د عمران خان د ګوند کسانو مخنیوی وکړي تر څو پارلمان ته په اکثریت سره لاړ نشي. عمران خان پوځ ته وښوده چې ما ملت ته ستا کوم اصلیت ښودلی اوس یې پیژندلی او ستا پر ضد ما ته رایه ورکړې. عمران خان د پاکستان پوځ او سیاسیون داسې تړلي چې اوس حیران دي چې د سره څه وکړي. نه په زنداني کولو تسلیمي او نه انتخاباتو کې ګټلی شو. مذهبي ګوندونه چې عمران خان یې د یهودانو جاسوس ګاڼه پاکستانیانو بیا هم عمران خان ته رایه ورکړه خو دا مذهبي ګوندونه رد کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.